أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. نوح عليه السلام قوم تباه شو، يهود عليه السلام قوم تباه شو، صالح عليه السلام قوم تباه شو. خو چې بیا له غوښتېږي بیا طغیانونه شروع کېږي. د ابراهیم علیه السلام وراره لوط علیه السلام دا د سودوم په ښار کې نبي ده. ابراهیم علیه السلام په شام کې ده. د لوط علیه السلام په علاقه کې چې تر 15 کلي وو، تقریبا 4 لکه انسانان کې اوسېدل. په یغو کې دغه بدعملۍ د هلکانو شروع شو او نهایت په بېحیایي او په ښکاره او په رڼا باندې دا معامله شروع شوه. د ابراهیم علیه السلام بیبي مبارکه حضرت ساره رضی الله عنها دا به هم ډېره پریشانه وه د ابراهیم علیه السلام د لوط علیه السلام په هغه خفګیانو باندې چې هغه به دا حالت به ابراهیم علیه السلام ته راوړه. نو حتی دا به وایي دوی ویلې چې دا قوم تباه کېږي، مخکې نه به دوی ویلې دا قوم تباه کېږي چې هسې لوط علیه السلام ته راغلی وای دا قوم خدای پاک تباه کوي. خو چې کله د دوی ګناه اخري حد ته ورسېده، الله تعالی ملائکه راولېږلې. څوک وې؟ درې وې، جبرائیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام. څوک وې؟ یو روایت کې دي چې 7 ملائکې وې، په یو روایت کې دي چې 12 ملائکې وې. اول راغله ابراهیم علیه السلام ته مېلمانه راغله، ناشنا خلک راغله. ابراهیم علیه نبینا علیه السلام د ستیلو اړکور ته خوسکی حلال کو، په تیږو ګرمو تیږو یې کباب ورته پوخ. بیبي مبارکه خدمت کوي، اولاد یې نشته، غوښه چې مخ ته کېښوده دی نه خوري، چې دی لاس ویني دی وډار شو. دا مخکینی دستور لکه دی موږ خلک چې په ماړی لاس ونیسي، چې دا د خیر خلک نه دي، دا د شر یو څه خبره شته چې دا ماړی نه خوري. دی چې وډار شو حضرت ابراهیم علیه السلام باندې دی پوه شو ملایکې. نو ورته یې ډارېږئ ما موږ ملایکې خوراک نه کوو. موږ څنګه راغلي؟ یو اول تا ته زیری درکوو چې خدای پاک په تا ته زوی، بیا په زوی پسې لمسی اسحاق علیه السلام، بیا یعقوب علیه السلام دا به درکوي او وي به هم نبیان بیا په خپل وخت کې. حضرت ساره رضی الله عنها د پردې شاته ولاړه یا دلته د خدمت دپاره ولاړه چې دا غږ یې واورېدو، ویې خندل او مخ یې په چاپېړو وویه د تعجب د وجې نه. ویې خندل ولې؟ وایي یا په دغه خوشحالي چې دغه ابراهیم علیه السلام د زوی او د لمسي زیری یې ورکړو، ځکه دوی تر دغه وخته پورې اولاد نه درلود. دا د 90 کلو ده، ابراهیم علیه السلام تقریبا د 100 یا د 100 کلو ده. نو په دغه خوشحالي یا دا چې دغه ملایکو نه په ابراهیم علیه السلام پوښتنه وکړه چې څنګه راغلی، دوی 2 خبرې ورته وکړې: تا ته زوی درکوو او د لوط علیه السلام قوم تباه کوو، ورځو بیا هلته. دا حضرت ساره رضی الله عنها د یغو په هلاکت خوشحاله شوه چې لوط علیه السلام یې ډېر ځورولی. ښه شو دغه د اوس ملایکې پسې راغله، دی به خدای تباه کړي. او مخکې موږ تاسو ویلي چې د کفارو په هلاکت به سړی حمد ادا کوي، خوشحاله کېږي به. او بیا وی څنګه به اوس ما اولاد پیدا کېږي؟ د تعجب د وجې نه زه د 90 کلو او مېړه مې هم سپین ږیری د 100 کلو، دا وخت خو عادتا د اولاد د زېږېدلو نه ده. په دغه عمر خو سړی د جماع بې قابل نه وي. ملایکې ورته د الله په قدرت کې تعجب کوئ؟ د خدای پاک رحم په تاسې اهل بیتو ډېر ده، تاسې د انبیاو خاندان ده. په دغه عمر کې الله اولاد درکوي. الله په هر څه باندې قادر ده چې بې پلاره پیدا کوي لکه عیسی علیه السلام، چې بې پلار او بې مور پیدا کوي لکه آدم علیه السلام. بیا په سپینګیرتوب کې نشي پیدا کولی، قادر یې نشي ګرځولی چې سپینګیره بېرته قوت د جماع ښځه کې قوت د حمل پیدا کړي. دلته زیری چې وشو هلته د هلاکت خبره وه. ابراهیم علیه السلام ډېر نرم دلی، الله حلیم، دستي یې د ملایکو سره خبرې شروع کړې. آیا تاسې داسې قوم تباه کوئ چې 50 نفره مسلمان یې کړي؟ هغه ورته یې نه، چې 40 یې پکې نه، چې 10 یې پکې نه، چې 100 یې پکې نه، چې 10 یې پکې نه، اخر چې 1 نفر مسلمان یې هغه قوم تاسې تباه کوئ؟ نه. هلته خو لوط علیه السلام ده.
هغه ورته موږ په هغه خبر یو د نبي سره یې نه هلاکوو هغه به راباسو بیا به یې هلاکوو دا نور کوو او په یو کې ما نور مه غږېږه سپارښونه نور مه که دا اوس قطعي فیصله شوې ده د الله فیصله شوې ده فیصله بېرته نه رد کېږي نو ابراهیم علیه السلام ته زیری ورکړ ولاړه لوط علیه السلام ته هلته د ښایسته هلکانو په شکل کې د غرمې په موسم کې ورسېده لوط علیه السلام وایي په خپل پټي کې لګیا و کار یې کوه چې دغه مېلمانه ورغله ستړې مشې ورسره وکړه په لیدلو یې پریشان شو زړه یې تنګ شو ځکه د قوم هغه بدعملي ورته معلومې وې او دا خو ښایسته هلکان دې دا نه پرېږدي نو دستي کور ته روان کړه چې ته کور ته روان کړه کور ته یې نه نهسته چا ولیدل دا کفارو او څوک یې چې ښځې یې کفارو نه ولیدلې غرمې وخت و خلک په خوبو قیلولا و ښځه یې کافره وه د نبي ښځه کافره راتلی شي ګورې دلته یو نقطه ده کافره راتلی شي ځکه په تاریخ اسلامي کې د اسلام نه مخکې د کافرو د مسلمان نکاح سره روا وه د کافرو د مسلمان نکاح سره روا وه حتی نبي علیه السلام د نبوت نه مخکې خپلې لورانې د ابولهب زوی عاص بن وائل ته نه یې ورکړې خو مخکې روا و که نه وروسته دا حکم منسوخ شو چې مسلمان به مشرکه نه کړي مشرکه ښځه به کافر ته مسلمانه ښځه به مشرک ته نه ورکوي اما بدعمله نه وي زانیه خدای پاک نبي ته نه ده ورکړې هېڅ نبي ته بې حیا زانیه نه ده ورکړې اوس کافر راتلی شي د نوح علیه السلام ښځه واعله کافره وه د لوط علیه السلام ښځه کافره وه دا راتلی شي وایي خو بدعمله خدای پاک نبي سره نه دی یو ځای کوي نو هغه ښځې آل ورکړه ځوانان چې خبر شو یو بل چیغې سره ګډې کړې او په منډه را روان دي د لوط علیه السلام د کور په طرف باندې دو دروازه بنده کړه د شاته طرف نه هغو دروازې ټکول شروع دی ورغی نصیحت او زارۍ ورته کوي چې ګوره یو هوښیار سړی نشته در کې لږ د عقل چهته نشته در کې په دا مېلمنو کې مې مه شرمویه د ما کور ته راغلي دي مېلمانه دي هغه ورته موږ تاسو نه یو منع کړی چې ته به چا ته مړی نه ورکوې کور ته بې نه بیایې پناه به چا ته نه ورکوې بیا دی مبارک ورته ویې خو دا د ما لورانې یا دا خپلې لورانې چې د لورانې وې دوې چې دا به زه تاسو ته په نکاح درکړم نکاح دوم قول دا ده چې نه دا د تاسې ښځې چې د ما د لورانو حیثیت لري ځکه نبي د وخت د پلار حیثیت لري او هغه امتیانې د اولاد حیثیت لري وایي دا راجح هم ده ځکه چې ده خو دوه لورانې وې دوه لورانې ډېرو خلکو ته په نکاح ورکول کېږي نو هغه تاسې ښځې چې د ما لورانې بلل کېږي خدای پاک پیدا کړي دي دغه قضایا د شهوت د پوره کولو دپاره دي ګناه هم نشته در کې خو د هغو نه خپل شهوتونه پوره کوي دی ورته ته ولې د موږ په مطلب نه پوهېږي چې موږ د هلکانو شوق لرو د ښځو نه لرو نو بیا قریب بیا وې کاشکې ګورې مسافر و د ابراهیم علیه السلام راغلو خو دواړه د عراق نه مهاجر تللي وو بیا ده په هغه قوم کې واده وکړه ابراهیم علیه السلام په شام کې اوسېږي دی هلته په صدوم کې اوسېږي د بل قوم مسافر سړی راغلی د بل قوم سړی د موږ تاسې وینو چې هر څومره ښه عالم وي ښه سړی وي یو علاقې ته لاړ شي تر څو چې ښه و ښه خو که معمولي خفګان سره راغی دستي جواب ورکړي مدرسه یې جوړې ورته یې ځه په خپله مخه ته ځه دستي بیا جواب نو دلته دوی کاشکې چې یا مې خپل طاقت وای چې د تاسو سره مې خپل زور استعمال کړی وای زمن مې درلودی ورونه مې درلودی یا مې یو توربرونه ښه قوي توربرونه وای چې هغو ته مې پناه ور وړې وای د دغه نه بعد وایي خدای پاک په کمزوري خاندان کې نبوت نه ده راوست نبي نه ده راوستلی هر نبي په خپل قوم کې ښه تکړه خلک درلود چې د هغو د وجې نه به بیا خلکو ظلمونه په ده نه شوی کولی ملایکې دا حالات ویني چې دی زارۍ ورته کوي نصیحت ورته کوي او دی طغیان او بدماشي کوي حتی چې په دیوالو یې سرونه راپورته کړه اوس په دیوالو را اوړي حضرت جبرائیل علیه السلام ورغی لوط علیه السلام ته ویې ما خفه کېږه موږ ملایکې یو ملایکې دې بنیاد درته باسو او الله ته د یوې چاپېړې اجازه وکړه چې ته خو یوه اجازه اوس راته وکړه د هلاکت ځای خو یې د پېشتمي په ټیم ده هلته به دی بیا ټول تباه کوي وایي دا یو وزر یې داسې ور وویل
دا مخونه یې داسې شوه لکه شاګانې پزې پیتې شوې سترګې هغه شوې په چیغو یې بنا وکړه چې دغه دې داسې جادوګر راوستلي دي په موږ یې جادو وکړو نو لوط علیه السلام چې پوه شو چې ملایکې دي د دوی د هلاکت لپاره راغلي دي نو د دې د ډېره زړه تنګي نه څه وخت تباه کوئ هغه ورته سهار چې سپېدې وچوي ما وایي د دغه نه زر خواهش ده چې زر دی ورته ولې علیه الصبح د قریب سهار نږدې نه ده ته په شپه کې ځان وباسه دغه علاقې نه ته ځان وباسه د خپلې کورنۍ سره ځکه چې نبي چې درته وي بې عذاب نه راځي خو ګورې شا طرف ته په مخ نه را اړوئ تاسې د قوم سره دغه علاقې د خلکو سره چې څه معامله کېده شاته به نه ورته راګورئ الا استثناء راغلی ده یوه ښځه به مخ را اړوي دا وایي د علم په لحاظ چې یعنې هغه نه درېږي که موږ ورته ومیایو ته ورته ومیایه چې مخ مه اړوه هغه به یې اړوي وایي دوی په شپه کې مزل را شروع کړو د سپېده چاو ټیم چې نږدې شوه چې ګوري جبرایل علیه السلام د دغه پنځو کلیو نه دا وزر تاو کړو دا مځکه یې وسکښته داسې یې پورته کړه وایي نه ویده ویښ شوه نه جامونه چې شودو نه ډک و نه هغه چپه شوه نه اوبو لوښي چپه شوه دغسې کراره دا مځکه لکه اوس چې ده په دغه شکل پورته کړه چې اسمان ته دومره نږدې کړه چې د چرګانو د حیواناتو اوازونه د اسمان ملایکو واورېده د هغه نه بعد یې بیا په شا راوړه د دغه کلي خلک چې بعضې مسافر وو د کلي نه وتلي وو ونه درته په هغو یې بیا تیږې وورولې دا خو یې لاندې کړه تر مځکې او هغه چې هغه څوک د دا کلي خلک د باندې پاتې وو هغه باندې هلته بمبارونه وشوه علامهداره تیږې وې د دنیا د تیږو په شکل باندې نه وې او یو قول دا ده چې د جهنم په اور پخې شوې وې او د هر سړي چې هغه په ویشتل کېدو د هغه نوم هم په لیکلی و نو الله دا واقع ذکر کوي ولقد جاءت رسولنا ابراهیم په تحقیق سره راغله رسولان د موږ ابراهیم علیه السلام ته راغږې کړو بالبشرا په زیري سره قالو بیا یې وویل سلاما جمله فعلیه سلام تو سلاما موږ سلام ده په تا باندې دی په جواب کې احسنه طریقه جواب ورکوي د ما طرف نه جواب سلام علیکم جمله اسمیه استعمالي سلام دی په تاسو باندې فما لبث ابراهیم علیه السلام وخت تېر نه کړه ان جاء بعجل حنیذ چې راتګ یې وکړه په یو سکي کباب کړی شوي او حنیذ یا مطلق وایي کباب ته وایي یا هغه کباب چې دا د وازدو د زور مال کباب وي واز د وینې څاڅکي تر تویېږي په داسې حال کې راوړه ابراهیم علیه السلام ته رب کریم ډېر لوی سخاوت ورکړی و وایي د دغه ځای نه معلومېږي د سخاوت په صفاتو کې ګورئ پښتنه نه تر وکړه چې تاسې مړۍ خورئ که نه خورئ وایي مېلمه چې راغی دا پښتنه مه ترکه وخت ته ګوره بالفرض که سهار د ناشتې وخت ته دستي ناشته ورته راوړه که ته خوړلې یې خوړلې دي تا ته الله ثواب په درکوي دا پښتنه نه چای خورې که نه دا پښتنه کې دا معنه د زړه یې نه وي چای خورې که نه دا ټیم راغی یو شربت میربت و چې دا ورته راواخله د غرمې ټیم راغی د مړۍ ټیم و مړۍ ورته راواخله پښتنه وایي مه کوه چې پښتنه کوي دا سخاوت نه ده ولې وایي هغه د شرم هم وایي چې او ما خوړلې ده ما ضرورت نشته یې به وږی خو چې تا پښتنه تر وکړه چې مړۍ خورې نه ما خوړلې ده هغه دروغ وایي دا اوس هم تجربه ده چې اوس کوم چا په زړه کې رښتیا مینه او محبت وي د چا سره د مدرسې سره د طالب سره د یو چا سره چې کومک کوي نو بیا ست نه غواړي څه چیز ته خو به ضرورت نه وي هر څه خدمت ته تیار یم چې ته چې ورته کلک شي چې نه دی بیا لیا کلک شي چې نه هر خدمت ای موږ یو ملګری ورته به ټوکه کړه وایي کوم مېلمه چې ناوخته یې را باندې راشي چې اوس بېګا ته داسې نه چې پاتې شي ټیم ناوخته یې نو زه چې سات ورته وکړم دی چې وایي نه زه ځم ما پلانکي ځای کې وعده کړې ده چې په دا پوه شم چې وعده یې کړې بیا ښه ورته کلکېږم او چې داسې وي چې وعده ماده یې نه یې کړې نه ځم ناوخته درځي خوښه دی که پاتې شوی وای خو موږ درته خوشحاله وو اوس نو دا به وایي نه کوي مېلمه چې راغی شي ته ګوره د وخت ته ګوره هغه د وخت موافق شی راوړه نیکي وپرسش نیکي او پښتنه پکې کې چې نیک کار وکړم که نه وکړم نیک کار وکړم که نه وکړم
دا بعضې ملګري د دغه دپاره وایم چې دا باید د سړی احساس پیدا شي. طالبان دې مدرسه کې ویني، روژه ویني، خرچه ویني، دته خدای ښه واس ورکړی، بیا به یې تا نه پوښتنه کوي څه چې شي کمای خو به نه وي. کمای څه کوې؟ ثواب کمای دی ده، ته ثواب ګټې که نه ګټې؟ تا ته خو الله ثواب په درکوي، خو که څومره ورډېره شي ښه خوراکونه به وکړي، وسعت به د رزق په دې باندې راشي. دته نشته کمای، خو تا خو کمای ده، خو ته خو ثواب ته ضرورت لرې. دته څه پوښتنې ته ضرورت ده چې ضرورت خو به نه وي، څه شي کمای خو به نه وي چې زه کومک در سره وکړم. مدرسه دا دومره ډېر طالبان دي، کومک کوه، زه پوښتنې ته ضرورت نشته. یو دا چې پوښتنه یې ونه کړه، رښتې راوړ. دوم فلما رأى أيديهم، کله چې ولید لاسونه د دغه انسانانو، د ده په خیال خو انسانان ورته ملایکې دي، د انسان په شکل کې دي، لا تصل الیه، چې نه رسېږي دغه کباب شوي خوسکي ته، نه یې خوري، نکرهم، ناشنا یې وبلل، وګڼل. واوجس منهم خیفه، او په زړه کې راوست د دوی نه ویره. قالوا لا تخف، په بل ځای کې راځي الا تاکلون، نه یې خورئ. شی راوړ د دې مخ ته یې کېښی، دغه قصه بیا بل ځای کې راځي، دوی چې نه خورئ نو دوی الا تاکلون، نه یې خورئ. وایي مېلمه ته دې چې هر څومره خرچه کړي، دا احسان به نه په باره یې چې ما اوس دومره ستړی درته کړی، ته یې نه خورې. دا خپل احسان به نه په باره یې. ده خوسکی ورته کباب کړی ده، خوسکی یې حلال کړی، کباب کړی ده، دومره لوی سخاوت یې کړی، خو هغه بل ځای کې راځي وایي صرف دومره یې ورته ویلې، نه یې خورئ. مېلمه ته شی مخ ته کېږده، نور یې تنګوه ما. دا چې په زړه کې وډار شو، اثار په ښکاره شو د خفګان. قالو دوی ورته ویل لا تخف، مه وېرېږه، انا ارسلنا الی قوم لوط، بېشکه موږ لېږل شوي یو قوم د لوط علیه السلام. وامرأته، او بیبي مبارکه بیبي ساره رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام بیبي مبارکه قائمة ولاړه وه. فضحکت، ویې خندل، په بشرناها زیری ورکړو موږ هغې ته باسحاق، په اسحاق علیه السلام چې زوی د دې ده، ومن وراء اسحاق یعقوب، او شاته د اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام اوږدوالی د عمر پیدا شو. اسحاق علیه السلام به خدای درکوي، هغه به بیا لویېږي، واده به کوي، بیا به زوی پیدا کېږي یعقوب علیه السلام، هغه به ووینئ. لمسي زیری هم شو. قالت بیبي ساره رضی الله عنها ویلې یا ویلتا االدو، ای تعجبه د ما، آیا زه به زېږوم اولاد، وانا عجوز، حال دا چې زه زړه یم، د 99 کلو یم، وهذا بعد شیخه، او مېړه مې ابراهیم علیه السلام هم ډېر زوړ د 100 کلو ده. ان هذا لشیء عجیب، دغه اولاد پیدا کېدل د داسې 2 زړو نه چې ښځه 99 کلو او سړی د 100 کلو، دا خو تعجبه ده. قالو ملائکه ورته ویلې اتعجبین من امر الله، آیا ته تعجب کوې د حکم د الله تعالی نه؟ رحمت الله وبرکاته علیکم، رحمت د الله دې وي او برکتونه د الله دې وي په تاسې باندې اهل البیت، دې خاوندانو د کورنۍ د ابراهیم علیه السلام. دعا یې ورته وکړه، یو قول دعا یې ورته وکړه د الله رحمت او د الله برکت وي په تاسې اهل بیت د ابراهیم علیه السلام. دوم تقریر دا ده چې دا حکایت ده، د الله رحمتونه برکتونه دي په تاسې، رحمت دی وی نه دی، حکایت یې وکړه رحمت د خدای پاک ته په تاسې، برکتونه د خدای پاک دي په تاسې باندې. ای اهل بیتو، ای اهل بیتو، خطاب چاته ده؟ د نبي ښځې ته ده، د ابراهیم علیه السلام ښځې ته. نو اهل بیت اصلي څوک شو؟ د سړي بیبي شو. خو اهل بیت لغت کې هم دا وي چې په کومه کوټه کې اوسېږي. اوس شیعګان وایي ازواج مطهرات د نبی علیه السلام د اهل بیت نه دي. حضرت علي صاحب او حضرت حسنین مبارکین، حضرت فاطمه دا اهل بیت رسول الله دي. لکه حدیث کې چې نبی علیه السلام یې چې خدای پاک دا د ما اهل بیت دي، ازواج مطهرات نه دي، په اهل بیت کې داخل. دا اوس د قرآن د نصوصو خلاف. اصل اهل بیت ویل کېږي د کور ښځې ته. خو دا چې لور واده شوه د کور نه لاړه، لمسي شوه، د تره زوی شوه، په یغو کې شک و چې هغه به په اهل بیتو کې داخل وي که نه.
په بمیانو کې خو شک نشته، هغه خو اول مصداق د اهل بیت ده. نو ځکه نبي علیه السلام د خلکو د پوهولو دپاره چې ګورئ دا خیال مه کوئ چې حضرت فاطمه د ما د کور نه واده شوه نو د ما د اهل بیت نه ووته. نه، دا او د دې خاندان اولادان د ما په اهل بیتو کې داخل دي. در دا معنی ده هغه هم کې داخل دي. داسې نه چې اهل بیت منحصر دي په دوی پورې دی اهل بیت دي او ازواج مطهرات اهل بیت دي. انه حمید مجید، بېشکه دغه الله تعالی چې د ښه ستایل شوی او د لویي څښتن ده. فلما ذهب عن ابراهیم روع، کله چې لاړ د ابراهیم علیه السلام نه ویره، وجاءته البشرا، او راغی دته زیری د زوی او د هلاکت قوم د لوط علیه السلام یجادلنا، نو بیا یې جګړه شروع کړه د ما د ملایکو سره په قوم لوط په قوم د لوط علیه السلام په باب. ولې جګړه کړه؟ زړه یې ډېر نرم ده. نبي ګورې سره له دې نه چې قوم څومره لویه بې ادبي ورسره کوي، طعنونه پورې وایي، خدای بیا هم شفقت معامله کوي. ځکه مظهر د صفاتو د رب ده. الله رحمان و رحیم ده که نه ده؟ الله تواب ده که نه؟ ما درته ویلي وه بل د اسماء الله او معنا به په ځان کې راولې. احصا یې دا ده چې په ځان کې به راولې. نو هغه یې په دوی ولي، دی بیا هم ورته ویې چې خدای پاک نه پوهېږي. د طایف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم راوګرځېدو، کپۍ مبارکې په وینو ککړې، هغه مشرکانو د ظلم متعدا حالت الله ملائکه جبرائیل علیه السلام راولېږه، د غرو ملائکه یې ورسره راولېږله. نبی علیه السلام ته ویې که غواړې چې په دغه خلکو باندې دا غرونه راولي، ملائکه دغه د تیاره ده. هغه د سلام ورته اچوي چې زه تیار یم خدمت ته. که تا اراده یي دغه قوم باندې به دا دوه غټ غرونه راولم چې ټول اعلان یې تر لاندې کړم. دی ویې چې نه، ای خدای نه پوهېږي، ای الله دا د ما قوم ده نه پوهېږي، خدای پاک په هدایت ورته وکړي، اولاد کې به نسل اولاد مسلمان پیدا شي. نو دا ابراهیم علیه السلام سره له دې نه قوم څومره وراره یې ځورولی، د نبي یې ځورولی، خو بیا هم ان ابراهیم لحلیم، ابراهیم علیه السلام بردباره ده. بردباره نه خو بیا یې دغه چې بل ظلم در سره کوي، جفا کوي، ته تحمل کوې، صبر کوې، برداشت کوې، دا دروند پیر چې په ځان بارې. الله آه ویونکی، یعنې غمجن، منیب رجوع کوونکی د الله تعالی. یا ابراهیم، ای ابراهیم علیه السلام، اعرض عن هذا، د دغه جګړې نه مخ وګرځوه. انه قد جاء امر ربک، بېشکه په تحقیق سره راغلی د حکم د هلاکت د قوم د لوط علیه السلام د رب د ته دا حکم راغلی ده. وانهم اتیهم عذاب، او بېشکه دی چې د راتلونکی د دوی ته عذاب غیر مردود، بېرته ګرځولی کېږي، نه نشي بېرته ګرځول کېدلی. فلما جاءت رسولنا لوطا، کله چې راغلل رسولان د موږ لوط علیه السلام ته او د دوی ښایست یې ولید، سیئ بهم، نو غمجن شو لوط علیه السلام په دوی باندې، وضاق بهم ذرعا، او تنګ شو له وجې د دوی نه په سینه کې زړه یې تنګ شو. وقال ویې ویلې هذا یوم عصیب، دا خو ډېره سخته د امتحان ورځ ده، اوس په ما باندې به تکلیفونه راځي. وجاءه قومه، راغی ده ته قوم د ده حال دا یهرعون الیه چې منډې راویلې د ده په طرف باندې. ومن قبل، او پخوا تر دغه نه هم کانو یعملون السیئات، چې دوی عملونه بد کول. قال لوط علیه السلام ورته یا قوم، ای د ما قومه، هؤلاء بناتي، دغه د تاسې ښځې چې د ما د ورانو حیثیت لري، هن اطهر لکم، دا د تاسې دپاره ښې پاکې دي. فاتقوا الله، د الله نه وویرېږئ، ولا تخزوني فی ضیفي، مشر مه وایئ، ما رسوا کوئ ما په حق د مېلمنو د ما کې. الیس منکم رجل رشید، آیا نشته په تاسې کې کوم یو سړی پوهنده نیک کرداره؟ قالو، د لوط علیه السلام قوم د ده ویلې لقد علمت، په تحقیق سره ته ښه پوهې، ما لنا فی بناتک من حق، چې نشته د موږ په لرانو د تا کې څه حق حاجت. وانک لتعلم ما نريد، بېشکه ته ښه پوهېږې هغه کار چې موږ غواړو چې لواطت ته د نرانو سره. قال لوط علیه السلام ویلې لو ان لی بکم قوه، کاشکې چې د ما په تاسې باندې زور وای، او آوي الی رکن شدید، یا مې پناه وړې وای یو ځای مستحکم ته. قالو، ملائکو ورته ویلې یا لوط، ای لوط علیه السلام، انا رسول ربک، موږ رسولان د رب د تا یې، لن یصلو الیک، تا ته هېڅ ضرر نشي درسولی. فاسر باهلک، ته تګ وکړه په اهل خپل باندې، بقطع من اللیل، په یو څه حصه د شپې کې. ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، نه دې ګوري بېرته د تاسې نه هېڅوک هم مګر هم یو ښځه د تا چې کافره ده. انه شان دا د مصیبها، رسېدونکی د دې ته ما اصابهم، هغه عذاب چې دې ته رسېدونکی ده. وایي کله چې د ده ښځې شاته وکته او دا قوم یې ولید چې مځکه یې پورته شوې، نو وا قوماه یې نارې کړې.
ځکه دا خو د دغه قوم وه چې ده کړې وه. وایي چې دې نارې کړي چې وا قوماه، هغه تیږې چې هغه د کلي نه د باندې خلک وو چې په یغو تیږې ورېدې، هغه تیږه دې ته هم راغله په داخله کې ولګېده، هلته په مړه شوه. ان موعدهم الصبح، بېشکه وعده د دوی وخت سپېده چاو ده. الیس الصبح بقریب، آیا سهار نږدې نه ده؟ فلما جاء امرنا، کله چې وخت راغی د حکم د عذاب د موږ، جعلنا عالیها سافلها، نو موږ وګرځوه هغه پورته طرف د دغه ښار لاندې طرف ته ځمکه مو په شا راواړوله. وامطرنا علیها حجارة من سجیل، او موږ راوورولې په دې باندې تیږې د هغه پخو خښتو نه، منضودین خټه باندې پخې کړل شوي جوړې تیږې چې په اور باندې پخې شوي دي، منضود لاندې باندې پرلپسې لکه د کیلې په وکوله چې یو په بل پروت دي، منضود ورته ویل کېږي. دا تیږې مسلسل لکه د باران یو په بل پسې راوړېدې. مسومة عند ربک، چې نښانه کړه شوې وې دغه تیږې په نزد رب د تا. وما هي من الظالمین ببعید، دا تیږې یا دا ښارونه نه دي د دغه کافرانو د مکې معظومین ببعید لري. اوس هم هغه تیږې پرتې دي، ورنې چې ودې ګوري تیږې نه دي لري. دا معنا بې ده چې دا قوم ته نه غافله کېږي. یا هغه کلي دی لوط علیه السلام، هغه اوس هم نږدې دي، لرې نه دي. موږ استاد شیخ شریف علي شاه مدني رحمت الله علیه دغه د مصر کې چې هغه کې په مدینه یونیورسټۍ کې چې کوم طالبان سبق وي، بیا چې کوم واقعات راځي په قرآن کې د کومې علاقې یا په احادیثو کې، بیا دا طالبان عملا ورولي هغه ځای په ګوري. مثلا د بدر واقعه پېښه شوه، د جهاد بدر بحث ذکر کېږي، طالبان ورولي د بدر صحنه ټوله په وګوري. دغسې د احد، نو دوی ویل دغه ښار دا ځای موږ لیدلی، الله مو دې وساتي. د علاقه اوس هم داسې د ګیا نشنه کوي، علامه یې اوس هم داسې تور مځکه ده، اوبه چې پکې ولاړې دي، په اوبو کې ژوندی حیوان نشته چې ګکې نشي پکې اوسېدی، مایه یې نشته پکې. دا خو لرې نه دي، خو دې ګوري عبرت تر واخلي.